ټوله شپه د پردو سړو سره لایو راتللو په هغې سره ګپې شپې خنداګانې لګول او مور وله چیرې وړي وي زما لور ډېر محنت کوي. الله اکبر. عزتمندو د مولانا صاحب دا یو څو نصیحتي خبرې واورئ د خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. صلاح الدین ایوبی صاحب ته یو انګریز ویلو وای پتاسو کې به موږ دومره محنت وکړو چې میان دی با بل صلاح الدین ایوبی را نوړي دومره به په حش کو دومره به بې ضمیره کو. الله تاسو دا یې کنه ګور ما تاسو ویل حیا میا ختم شوی ضروره دا ویډیوګانې چلیږي زموږ معاشره تباہ او برباد کړي دا بخکار را لوخکار ویډیوګانې په کو دا جنې ناس تدا دا ټول شپه وي تیر شي دا مور په خپل وي ټول شپه زما لور ډیر مهنت کوي. الله د پردو سړو سره په حاش خبرې کول د پردو سړو سره لای وراتلل دا زما لور مهنت کوي او دا کل عام زمون دا روان چې کم نسل دی دوی له دعوت ورکوي نو ته وایه مړه په مونږ به الله رحم وکړي زمونږ دا نسل چې کم را روان دی په دې کې به غیرتي په دې کې به تمیزي په دې کې به شعوري دا به زما د اسلام دفاع وکړي دا به دشمن ته بیا مضبوط ودرېږي چرې هم نشي ودرېدی ځکه د چې غیرت ته ختم کو غیرت کنه د موسی علیه السلام په دور کې د بني اسرائیلو نه غیرت ختم کو په ښځو باندې. الله خزي پکې را پرېښود ډېر عجیبه خبره طرف او چې د چا نه حیا لاړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه بیا څه کوي دي. نو جناب دا هغه انګریز خبره رښتیا شوه زمونږ تورسرې دومره بې حیا شوې چې ټوله ورځ لایو ته ناست دي او تاسو خو دا لایو ګورئ موږ له په ویډیوګانې راځي والله دا بعضې خبرې خو سړی قسم مې ته به چې دا داسې دي دا پښتانه دي د دې ښځو به پلار او ورور نه لکه خاندان به د دوی نه یاره د دوی چې دا کومې د کولاو خبرې اترې کوي سړي خو پرېږده ځه دا نور ښځې چې دا کولاو خبرې اترې کوي الله اکبر کبیره. د جناب صلاح الدین ایوبي ډېره مشکله ده چې په دې امت کې بیا پیدا شي ځکه دې لایو دې ټیک ټاک زموږ زندګۍ تباہ برباد کړي او بیا چې ورسره مور ولاړئ او پلار ورسره ورونه ورسره ولاړې دی وي ښځې سره په فحاشۍ باندې نو ته ووایه دغې ښځې د نسل نه به خیر خور شي بې غیرته دله د اوسې به دغه نسل الله 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 دې موږ معاف کړي.